حضرت بلال رضی الله تعالی د الله د رسول ډیر نازنین صحابي او نازنین الله د رسول د کور مشر دی و چې میلمه رالی خوراک راوړه وړه راوړه فروټ راوړه سبزی راوړه د کول کله کله یو رسپټ ورک چې ورک په پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال ته چیرې ورکه پروند راځي نه معنی ویل رسول الله غد يهودي د کور سم چې دکان چې مې کوم سودا په کور راوړې و د میلمنو د پارستاره ته ویلو نو وس نست ټیم پر سوې ځچن پټس ولا ورځچن پټس ولا د الله رسول نو پټیږي ویلې وینو حکر باندې دې نستا الله رسول یا پټیږه ما دا چمک پټیږه راسته د حق دی هغه يهودي را لید الله رسول ته ویل ما پیسې راکړه ول پر دوړ سترګو زه وس نه لرم لاس می تنگ دی ولیا ولا کر سب لاړې داغه مسجد کې ورته کښې نسته د الله رسول کښې نسته چې کښې نسته ما پښین تیر ما جګر تیر ما شام تیر ما استان تیر شپه تیر رسول تیر رسول نه دی پریږدم صحابه ورته ستا پلار به لا پریږدي يهودي ته ویل وجنو دي الله رسول نه 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 سخت خبره به نه کوي فرمایا حق دی زبي ور کوم زپا باندې که يهودي دي که نصراني دي زنه چې نه زما شتا څنګه ویل زغه د سره کوم يهودي محمد رسول الله کښنه ولي نه دی پریږدم الله رسول استغفار شي بالکل په دوار سترګو د الله رسول په صحابه ته ویل تاسو باید چې د نصرت مدد وکړي ته ولې زما طرفداري کوي د طرفداري وکړي چې د پر ما حق باندې دی شپه تیر سو دی یو شی چا راوړي چې راوړي هغه ورکړي هغه يهودي ویلې ول اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والله حق او سچ نبی پیسې مې در باندې دومره زیاتوب مې وکړ دومره ناجایز مې وکړ دومره مستاسره مطلب بیا ادبي وکړ تا ماته هیڅ نه ویل والله ته د الله حق او سچ نبی